بسم الله الرحمن الرحیم. احل لكم حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره لیلۃ الصیام پشپ د روزو کې الرفث کورواله الی نسائکم د خذو خپل سره هن لباس لكم دا خزی جامه د ستاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو جامه د دې خزو د پاره. علم الله په هو الله تعالی انکم کنتم چې بشک تاسو با تختانون خیانت کړي وي انفسکم د ځانونو خپل سره فتابا پس مهرباني وکړه الله تعالی علیکم پتا سو باندې وعفا عنکم او معفی وکړه تاسو ته فالآن باشروهن پس اوس نزدېکت یعنی کورواله کوي تاسو د خذو سره وابتغوا او غواړی ما هغه څه كتب الله چې لیکلی دی الله تعالی لكم تاسو د پاره وکلوا او خری واشربوا اسکي حتى يتبين تر دې چې ښکار شي لكم تاسوتا الخيط الابيض تار سپین من الخيط الاسود د تار تورنا من الفجر د سبا صادقنا ثم اتموا الصيام بیا پوره کړئ روزي الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او مکوي نزدېکت د بیبیانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې فی المساجد په جمعتونو کې تلک حدود الله دا حدونه دي د الله تعالی فلا تقربوها الله فرمای پس مور نزدې کېږي تاسو د حدونو ته کذالک دغه شان یبین الله بیانوي الله تعالی آیاته آیاتنا خپل للناس د پاره د خلکو لعلهم دې د پاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي ولا تاکلوا الله فرمای مخری تاسو اموالکم مالون خپل بینکم خپل مینس کې بالباطل پنا حق په باطل طریقې سره وتدلوا امور کوي تاسو به دا مالنا الى الحكام حاکمانو ته لتاکلوا دې د پاره چې تاسو اخري فریقا حصہ من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم گناہ سرا وانتم عاکفون او حال دا چې تاسو پوهیږئ